ستړي مشئ، نن سه شنبه ده د جنوري 20 شپږ ثانیې ګورئ. سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې هم غواړو چې اسلامي وروري او امن راشي. طالبان د روسیې د تاتارستان د ولسمشر په نامه د کابل د یو سړک پر نومولو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف ویلي نور وړ نه ده چې برېټانیا د لوی برېټانیا په نامه یاد شي، ځکه د ده په وینا دا یوازینی هیواد دی چې په خپله یې په رسمي ډول ځان لوی بللی دی. د جرمني حکومت نیمایي هغه افغانان رد کړي چې د انتقال ژمنې ورسره شوې وي. عبدالحکیم شرعي د طالبانو اداره په نړۍ کې بېساری اسلامي نظام وباله. چین له خپلو وګړو وغوښتل چې په نږدې ورځو کې افغانستان ته لاړ نشي. د پاکستان او برېټانیا ځانګړو استازو له پولو هاخوا د ترهګریزو بریدونو په تړاو خبرې کړې دي. شهباز شریف ویلي افغانستان باید پریکړه وکړي چې سوله ییز ژوند غواړي که نه. او ټیک ټاک د پاکستاني کاروونکو تر 28 میلیونه ډېرې ویډیوګانې لرې کړې دي.